بسم الله الرحمن الرحیم. راځو lesson 43 of ايکسيل 2013. درس نمبر 3 د تاسو سره بیا هم فرمولا ټاپ دی او فرمولا ان ام اس ايکسيل 2013. موږ تاسو فرمولا چې کومې 13 ورځې ور باندې کار وکړو، نن راځو موږ تاسو بیا هم فرمولا باندې کار کوو سټیپ بای سټیپ. نن د سلري مطابق مطلب څه کوم تاسو بعضې فرمولې جوړوو. د ماشون مطابق چې کوم دي ته نه شو کوم چې لکه سلري فرمولا. ګوري بیا موږ تاسو بیا هم چې کوم مطلب دی کې څه کوو فیلډینګ کوو ورته. دغه ایم پی نمبر دی موږ تاسو سره، دا ایم پی نیم دی، یعنې مطلب امپلای دا جاب دی، لکه دا یم سلري ده او دا پر ایگزامپل کمیشن دی، بونس تاسو ورته وایي، څه خبر نشته پکې، او دا پر ایگزامپل ټوټل شو تاسو سره. راځو دې کې څه کوم تاسو ورته مشخص بارډر ورته ورکوو، دا څه کا بارډر ورته ورکه او بول ټیم کا داسې آل بارډر مې لکه پکار دی. دې کې څه کوو ته چېرې پر ایگزامپل امپلای نمبر 1 څوک دی ما سره عثمان دی، جاب ویشي ما سره لکه ټیچر دی. سلري لکه څومره ده ته 1000 روپۍ سلري ده او 100 روپۍ کمیشن دی، ټوټل څومره روپۍ کېږي ګوره ایکول سلري جمع کمیشن انټر که څه وایي ما ته 1100 روپۍ شوله. دا نه څه که مطلب ډرک که داسې اوس ګورې ورته نمبر 2 پر ایگزامپل څوک دی ما سره، ورته یم چېرې جان دی، منیجر دی، ګوره ورته یم چې پر ایگزامپل 2000 روپۍ سلري ده او 1000 روپۍ کمیشن دی، ټوټل څه کې درته ډایرکټ جمع کوي. ته وایي دا مطلب یو بل شکل باندې زه غواړم چې استفاده کوم څه وکړه، لکه امپلای نمبر شو تاسو سره، دا پر ایگزامپل امپلای نیم شو، دا جاب شو تاسو سره، دا سلري شو پر ایگزامپل، او دا کمیشن ټوټل پر ایگزامپل تاسو کوم دی دا دی، او ته چېرې پر ایگزامپل هایر ډیټ لکه کوم تاریخ تاسو کړی دغه مقرر کړی دی. هایر ډیټ څه مطلب چې مقرر په کوم تاریخ باندې کړ. تاسو کوم لکه انتخابوم ته چې بارډر ورته ورکړه او بول ټیم کا دې کې انټري کوو. د چېرې نمبر 1 پر ایگزامپل څوک دی، عمر دی، جاب پر ایگزامپل ټیچر دی تاسو سره، سلري لکه دومره دی ما سره او کمیشن هم دومره دی، ایکول سلري جمع کمیشن انټر که څه وایي لکه چې دومره شو تاسو سره. اوس وایي چې لکه په کوم تاریخ دا ته هایر کړی دی، څه که ورته مشخص کړه چې په دې تاریخ باندې 1/1/2015 کوم تاسو کړی دغه په وظیفه باندې مقرر کړی دی. هایر ډیټ مین مقرر کړی ما لکه په دې تاریخ باندې دی. بل پر ایگزامپل څوک دی ما سره، ورته یم چېرې جان دی، دا لکه چې د آی ټي دی، سلري دومره او کمیشن دومره، ډایرکټ چې دلته مستقیما دا راځي. په کوم تاریخ لکه هایر کړی ته یم چېرې 2/2015 کې پر ایگزامپل. راځو دا فرمولا پر ایگزامپل څه کو بیا یو بل شکل استفاده کوو. ګورې ورته کاپي مې ته مطلب څه کو پیسټ مې کړ، دې که لکه یو بل فیلډ هم اډ کوو، لکه چې ډي پي ټي، ډي پي ټي مین ډپارټمنټ لکه دا کوم ډپارټمنټ کې کار کوي تاسو سره، دا مکمل انتخاب کو ورته دا دی څه وکړه لکه پر ایگزامپل داسې بارډر ورته ورکړه بول ټیم کا. راځو دې کې تاسو بیا انټري کوو، لکه ورته یم چېرې امپلای نمبر 1 عمر پر ایگزامپل آی ټي دی تاسو سره، سلري دومره شو تاسو سره او کمیشن دومره، ایکول سلري جمع کمیشن انټر کا صحیح شو ما سره مستقیما څه کېږي جمع کېږي. په کوم طریقه لکه هایر شو، دې تاریخ باندې هایر شو، کوم ډپارټمنټ کې لکه تاسو سره کار کوي، چېرې ایچ آر ایم کې لکه هیومن ریسورس مینجمنټ کې مطلب بشري منابع چې تاسو ورته وایي دا. بل پر ایگزامپل ته چېرې څوک دی ما سره زاهد دی، منیجر دی، سلري دومره شو تاسو سره او کمیشن هم دومره، کوم ډپارټمنټ کې کار کوي چېرې دې تاریخ باندې تاسو سره هایر شو او مارکیټینګ ډپارټمنټ کې تاسو سره. دا فرمولا په دې شکل هم تاسو مطلب امپلای کوو. پر ایگزامپل چېرې دا امپلای نیم تاسو سره، او دا پر ایگزامپل امپلای نیم شو تاسو سره، او دا پر ایگزامپل جاب شو، سلري بونس لکه پر ایگزامپل کوم ته اضافه هغه ورته ورکوي، جایزه چې ورته ورکوي چې دا بونس دا شو تاسو سره، ټوټل پر ایگزامپل دومره شو تاسو سره. دا ما سره مطلب ټوټل راغی کومې میاشت تاسو ته نه شو کوم چې لکه دا ما سره منت ته صحیح شو، هلکه څومره ورته پیډ کړلې او بیلنس څومره پاتې شو ورباندې، یم تاسو مطلب بیلنس څومره پاتې شو. دا اوس ګوره انتخابوم ورته ته څه وکړه که دغه مطلب بولډ کا او دا قسم کا. ټایپ کوم لکه چې امپلای نمبر 1 څوک دی ما سره عمر دی، آی ټي دی پر ایگزامپل، سلري دومره شو ما سره او کمیشن هم دومره شو، ایکول سلري جمع کمیشن انټر کا څه شو ما سره مستقیما جمع شو. دغه معاش د کومې میاشتې ته چېرې پر ایگزامپل جنوري د میاشتې دی. فیډ د لکه څومره کوو ته یم چې پر ایگزامپل ما 1500 روپۍ مطلب څه کوو ته وشو کړلې څو پاتې شي ما سره ګوره ایکول د ټوټل نه څه وکړه لکه منفي که چې فیډ انټر که څه وایي لکه 600 روپۍ در باندې مطلب څنګه شي پاتې شوي. دا څه کلان ډرک کا داسې. پر ایگزامپل نمبر 2 دی ما سره څوک دی، زاهد دی پر ایگزامپل، او دا منیجر دی، سلري پر ایگزامپل 2000 روپۍ او کمیشن هم 1000 روپۍ ګوره ورته یم دا پر ایگزامپل فبروري د میاشت ده څومره مو وصول کوو ته یم چېرې 2000 روپۍ مو ته وصول کړلې ډایرکټ څه وایي لکه ټوټل ما سره کوم دي مطلب
3000 روپۍ شولې. ښه اوس داسې مطلب اپلای کوو چې دلته ما ډسپلی کې چې ما سره څومره امپلایز دي لکه څومره دي څومره امپلایز دي نو ګوري بیا موږ تاسو فیلډینګ کوو ښه امپلای نمبر امپلای نیم ښه امپلای نیم دا پر ایگزامپل جاب چې دا موږ تاسو مطلب سیلري شوله دا هم کمیشن ښه او دا پر ایگزامپل ټوټل شو موږ تاسو سره ښه دا پر ایگزامپل موږ تاسو کوم دی منت شو ښه دا به څه کوو د ایس به ترې ختم کوو منت هلکه پیډ مې دومره کړې ورته پر ایگزامپل بیلنس دومره پاتې شو موږ تاسو سره ښه دې کې ته بل کار هم داسې کولی شي پر ایگزامپل نوشته کوي چې هلکه په دې بینک کې دي موږ تاسو دا بینک نیم ګورې اکثریت کمپنیان چې کوم دی خپل اکاونټ لري ښه امپلای ته یو کار جوړ کړی مطلب یو چې کوم دی دوی سیلري هغه ده هغه ورته ورکوي پر ایگزامپل بانک کې څه کوي معاش اخلي چې دا ښه بانک نیم هلکه دا شو موږ تاسو سره دا اوس موږ تاسو څه کوو مطلب دې ته یو بارډر ورته ورکوو دا دی او څه که پر ایگزامپل لږ ذره ایکسپینډ کا دا دی ښه راځه ورپسې دلته امپلای نمبر 1 عثمان جاب آی ټي پر ایگزامپل سیلري دومره ما سره او کمیشن دومره ټوټل ایکول سیلري جمع کمیشن ټوټل پر ایگزامپل ما سره دومره شولې کومه میاشت ده ورته چېرې پر ایگزامپل جنوري میاشت ده ښه فیډ مې لکه څومره کړم چېرې 1000 روپۍ مې پیډ کړلې بیلنس څومره پاتې شولې ایکول ټوټل ها ټوټل ماینس چې لکه فیډ انټر کا ډایرکټ ته ما سره څنګه شو دا راغی ها الکه کوم بانک نه دا مطلب پیسې واخیسته تم چېرې پر ایگزامپل عزیزي بانک نه عزیزي بانک خلک دې دا مطلب دا مټ کول شي پر ایگزامپل چې لکه څو کا اکاونټ نمبر پکې ور اضافه کا عزیزي بانک نه واخیسته لکه په کوم اکاونټ نمبر ټایپ کو چې اکاونټ نمبر ټایپ کو ته مطلب ورته مشخص کا چې دا اکاونټ نمبر وخه دا مې څه کړل دا څه ټایپ کو چېرې دا مې څه کا لکه ایکسپینډ کا دا اکاونټ نمبر دی 1 2 3 4 5 سره خرازو داسې یو فارموله جوړو چې مطلب یې کې څنګه وي په خپله مطلب سیلري څه کې لوکاپس کې یا واخلي پر ایگزامپل څه قسم وته چې پر ایگزامپل جاب دا ما سره دا شو لکه سیلري دومره شو تاسو سره او کمیشن دومره شو ما سره ټوټل پر ایگزامپل دومره شو ښه اوس ګورې ورته په سیلري کې ودرېږم وته چې ایف کا چیرته مطلب څنګه چلو شو لکه د جاب کې پر ایگزامپل چا ولیکل چې لکه آی ټي نو څو کاله کا 1000 روپۍ کمیشن مطلب سیلري ده کاما ایف کا چیرته جاب از ایکوال ټو لکه چا سره ډبل کوټیشن پر ایگزامپل منیجر سره نو دین څو کاله کا او ته ټایپ کا چې 1500 روپۍ ده او کاما ایف کا چیرته پر ایگزامپل څنګه چلو شو دی جاب کې مطلب چا نوشته کړل چې پر ایگزامپل چې د مسره بل ټایپ کوم چې ډاکټر ډي او سی نو څو کاله ټایپ کا چې 2000 روپۍ او کاما ایف کا چیرته پر ایگزامپل شلته په دې جاب کې نوشته کړل چې لکه ډرایور نو دین څو کاله ټایپ کا چې 800 روپۍ او کاما به څو کا صفر راوړه 1 2 3 4 انټر کا سره دا ولګ زره برابر کوم تاسو چې منظم شي ګوره داسې بولډ مې کو داسې یو بارډر مې مرته ورکړ ښه زه انټری کوم لکه څوک دی ما سره عثمان دی پر ایگزامپل ټایپ کوم چې لکه چې ما سره ټیچر دی مستقیما څه کیږي غلطه او ما سره نه کوي کنه ځکه ټیچر پکې نه وو په کزه مطلب بل ټایپ کوم ټایپ کوم چې آی ټي مستقیما سره غلط ما سره مطلب سیلري راغله ښه کمیشن 200 روپۍ ورکو ایکول دا سیلري او کمیشن څخه سره جمع کا ټوټل پر ایگزامپل د مشین تاسو سره دا ګور لاندې ډرکا او سنټری کا پر ایگزامپل نمبر 2 څوک دی ما سره تم چیرې توحید دی منیجر دی ډایرکټ څه کړل اوس ما سره ګوري کله چې تاسو مطلب داسې ایر راغی مطلب چې ترې چې دا تاسو مطلب لاندې باندې اپلای کړل نه اپلای کا ټول باندې ډایرکټ څنګه شو ما سره راغله ښه او ته چیرې 100 روپۍ مطلب کمیشن امر کو ډایرکټ کړل ته ما سره دا مطلب جمع کیږي خاصو مطلب اوس موږ تاسو دا پکاري چې پر ایگزامپل یو امپلای دا غسه کې موږ تاسو سره کار کوي نه وایي چې مطلب زما د کال څومره سیلري کیږي د میاشتې څومره کیږي او د ورځې څومره کیږي دا ګوره ټایپ کوم چې لکه دا امپلای نیم شو موږ تاسو سره امپلای نمبر شو او دا نوم دی پر ایگزامپل دا ما سره کوم دی جاب دی ښه تاسو کول مطلب ټایپ کې چې پوسټ ہے نو پرابلم څه خبره نشته پکې ښه دا فیلډینګ دی وروره ښه دا پر ایگزامپل تاسو کوم دی سیلري شو او دا کمیشن شو ټوټل پر ایگزامپل موږ شو تاسو سره ښه دا لږ درڅ کوم تاسو انتخاب ورته او بوټیم کا او دا مطلب بارډر مرته ورکا خو زما څه پکار لکه تم چر پر ډے پورا زما مطلب سم لکی یو تم چر من خو موږ تاسو مطلب تیار معلومه څه خبره پکې نشته ده ښه او ښه رزلټ اول څه کوم تاسو دې مطلب انټری کو ښه نمبر 1 عثمان پوسټ ټیچر د ما سره سیلري پر ایگزامپل څه ما سره 1000 سیلري دا 1000 روپۍ کمیشن ده ښه ټوټل ایکوال سیلري جمع کمیشن ټوټل پر ایگزامپل د مرشم تاسو سره اوس وای چلکا
دا خو مطلب ما سره کوم دی مطلب د میاشتې سلري شوله که نه ورځ کې څومره کېږي دا ګوره وته چې ایکول همدا سلري تقسیم په څو کاله که 13 ورځو باندې که نه انټر که څه ویل که د ورځې څو روپۍ کېږي 333 خلک داسې ستا په کار شي چې پر اور لکه یو ساعت کې 100 روپۍ کېږي لکه ګوره اوس یو چل زده کوي مطلب دا چل کوم تاسو وایي چې هلکه دغه ورځ کې څومره دي دا مطلب څه کوو تقسیم په 8 ساعتونو باندې ښه ریګولر جاب څومره لکه نو 8 ساعته کار دی څومره 8 سهار 8 بجې نه د مازدیګر 4 بجې پورې تقسیم که څو باندې لکه 8 ساعتونو باندې انټر که څه ویل لکه 7 په سهار 140 روپۍ کې لکه که ستا په کار چېرې پر منټ دا به څنګه پیدا کوي ګوره منټ مطلب پیدا کېږي اسانه خبره ده ایکول دا پر هاور تقسیم په څو لکه شپېته شاباس ګوره ډایرکټ څه ویل لکه چې منټ کې پر ځان به تاسو کوم دي دومره پیسې راځي سیدا ښه راځو دا مطلب دا کوچنی وحدات وسیدا اوس کوی چې مطلب په دې شکل جوړه کا ګوره دا څه کومه کاپي کومه ښه دا مې لکه څه کاپي واخیستل ته مې پیسټ کړ ښه دې کې بعد شان لکه لمنځه وړم سیدا وته دا څه مطلب ختم کا دام ختم کا دا مکمل څه کله انتخاب نکړل ښه دا به ختم کړي دي نه دې کې انټری کوو ښه نمبر 1 جان دې پر ایگزامپل پوسټ 80 دا سیلری 2000 روپۍ او کمیشن هم 100 روپۍ ایکوال سیلری جمع کمیشن انټر کا ډایرکټ د ما سره څنګه شو مطلب دا راغی ښه لاندې څه کا دا ډرک کا او دې ته مشخص څه کا بارډر ورته ورکړه ښه دا دې خو سره کزه ما څه پکاره تم چر میاشت مطلب چې کوم ما سره چې دا 2000 روپۍ اخلي چې تم چیرې منت سیلری ښه یا منتلی سیلری ورته یا منت سیلری څه خبر نشه پکې ښه ایکوال دا دې راوخله لکه چې راوخله دا ځای انټر کا ډایرکټ ما سره راغله کنه خلک از ما څه پکاره تم چیرې ییر کال لکه 100 روپۍ کېږي نو ګوره یو کار به کوم چې ایکوال سیلری ضرب چې 12 میاشتې انټر کا څه لکه د کال دومره پیسې کېږي خرازو مطلب اوس کوم تاسو شاپ د لپاره مطلب جوړو دکان د لپاره څنګه یو فرموله جوړو ګوره وته نو شو کوم چلکا شاپ فرموله ښه ها ګوري ورته سمپل وته هم چلکا دا مطلب کوم دی مطلب آیټم دی آیټم آی ډی د پر ایگزامپل ښه او دا مطلب چې آیټم شو او د پر ایگزامپل پرایس شو ښه قیمت دا څه کله انتخاب کا او دا څه کا بولډ کا لګ زرا او مشخص بارډر مرته ورکا دا بم بولډ کو او بارډر مرته ورکو دا قسم اوس ګور وته اول پرایس تر زما ښه وته چې اف کا چیر ته پر ایگزامپل اسو چلو شو ښه چل دا ټایپ کړل کچې ایک کوډ پر ایگزامپل کیبل چا مطلب ټایپ کړ نو څو کا پرایس کله کا 100 روپے راوړه او ویب کا چیر ته پر ایگزامپل په دې ټایم کې چا ټایپ کړل کچې وته چې پر ایگزامپل سی ډی نو څو کا کاما 2000 روپے راوړه او ویب کا چیر ته پر ایگزامپل د دې ټایم لاندې چانه شکل چې لکه پر ایگزامپل سی پی یو نو سم ماته ولکه 15000 راوړه او کاما کنيوي نو صفر خراوړه انټر کا د نور باندې څه کا اپلای کا ها ټایپ کا آیټم نمبر 1 چې لکه ال سی ډی قیمت څه ده 2000 روپۍ ټایپ کا نمبر 2 چې لکه وته هم چرا کیبلونه څه لکه 100 روپۍ نمبر 3 لکه چې سی پی یو څه کیږي ډایرکټ مل تماسه راځي کنه کزه په ګبل ټایپ کوم لکه ټایپ کوم پر ایگزامپل سی آر ټی مانیټر دی ها سره دی 0 مطلب تاسو ورته وی چې مطلب څه کا صفر راوړه خدا پر مله کوم مطلب بل شکل باندې متاسو کول ته دا چینج کوو ها دا قسم لکه وته چې کول دا څه مطلب ماته کاپی کې خالته دا غلطه ما سره راغی دغه لکه څه کو کی ټی وای مطلب کوانټیټي مقدار سمره شو ټوټل 100 روپے کی ګورا خدا ولا څه کو انتخاب کوړتا دا به بولټم کو او څه مطلب دا قسم ورته بارډر مرکا خدا به انتخاب کو بولډ وکړو ها دا قسم آی ډی نمبر 1 پر ایگزامپل چې نه مسره دا ده ال سی ډی دا پرایس پر ایگزامپل 3000 روپے ده الکه څه نه وخستره 15 دانه ټوټل 100 روپے کی ګوره ایکوال امدا پرایس ضرب چې لکه کوانټیټي انټر کسو لکه ټوټل پر ایگزامپل 15000 روپے شولې خلاص اور پسلان ډرک کوا لیکا نمبر 2 پر ایگزامپل چې مسره لکه وتم چې سی پی یو ګان دی لکه قیمت سمره ده تن چیرې په 3000 روپے دانه ده او پر ایگزامپل شپږ دانه مطلب څکلې واخه سره یا خرڅ کړل ټوټل 100 روپے شولې اته ده ډایرکټ کې ته مطلب جمع کوي درته یا زر کوي رزلټ درو باسي خدا مطلب وړ چې بل قسم باندې مطلب ډسپلی کې ټوټل مطلب وشو کنه پته چې مطلب ما سره کوم دې مر پیټ شو او پر ایگزامپل څه کتم چیرې بیلانس نه لکه پات شو سیدا دا مې لکه څه انتخاب کوړته مکمل
او دې څه کوم وته داسې یو بارډر ورته ورکا راځه ورپسې ها آیټم نمبر 1 فار ایگزامپل دا د ما سره کیبل دی پرایس فار ایگزامپل 100 روپۍ دی لکه او شل درې مې لکه فار ایگزامپل خرڅ کړل یا واخیستل ایکول پرایس ضربې کوانټیټي انټر کا څه وی لکه خالت هم تاسو کوم دی اشتباه وکړله دا به ضرب کور سره ښه دې سره انټر کا ډایرکټ ما سره راغی که نه 2000 روپۍ شو لکه کسټمر فار ایگزامپل یا موږ چې کوم دی 100 روپۍ وصول کړل 100 روپۍ پاتې شولې نو ته چې ایکول ټوټل نه څه وکړه لکه منفي فیټ کا انټر کا څه وی لکه 100 روپۍ چې کوم دی مطلب څنګه شو تا پاتې شول در سره ښه نمبر 2 لکه څوک دی نو ته چې را کوم قسم آیټم دی سی پی یو دی فار ایگزامپل 2000 روپۍ قیمت لري لکه لس ځنې مطلب واخیستل یا خرڅ مې کړلې او 15000 مطلب وصول کړی ورته ټوټل څومره پاتې شولې 15000 څه ده اوس دا مطلب ته بل څه باندې هم کولی شي څه قسم ګوره فار ایگزامپل دکاندار دی وایي چې هره څه وکړه ما ته داسې فارموله جوړه کړه ګوره ټایپ کوم داسې ته چې دا آیټم شو ما سره آیټم آی ډي نمبر چې کوم ما سره دا لکه ما سره کوم دی آیټم شو ښه بای مطلب په دې څه کړ مطلب واخیستو سولډ مطلب په دې خرڅ کړه لکه څه ده بای سولډ او لکه څه پکې پاتې شول پرافټ څومره پاتې شو ما سره یو شی مې واخیستو بیا مې خرڅ کړه دوباره نو ما ته ګټه څه کړل ته معلومه کړه ګوره دا مکمل انتخاب کو راځم تاسو کوم بولډ کومه الکه ته آی ډي نمبر 1 د چی دی ال سی ډي د لکه په 3000 روپۍ ما اخیستې وه په 3500 مې خرڅه کړله څومره ګټه مې کړې ده نو ایکول سولډ ماینس بای څه ویې لکه 1500 روپۍ دې پکې څه کړی مطلب ګټه کړې ده ښه دا څه که په دې نور باندې مې اپلای کړه نمبر 2 چی دی ما سره ټایپ کوم لکه کیبلونه دی ما سره کیبلز ښه هلکه ورته چې فار ایگزامپل په 100 روپۍ مې اخیستې وه په 100 روپۍ مې خرڅ کړل 100 نو څه ویې لکه تا پکې څومره ګټه کړې ده 100 روپۍ پکې ګټه کړې څه ده ښه اوس که ته مطلب وایي چې لږ نور هم څه که مطلب بل شکل ته وړو څه دا به څنګه راوړو ګوره بیا ما خبره پکې دی آیټم آی ډي او دا ما سره فار ایگزامپل آیټم شو نه مخکې دې موږ تاسو څه کول دی بل فیډینګ کوو ښه نو شو کوم چې لکه دا ما سره کوم دی کسټمر آی ډي ده ښه چې دا مشتری چې کوم دی ته وایي کسټمر هل ټایپ کوم لکه چې کسټمر نیم دا کسټمر نیم شوم تاسو سره ښه وته چې فار ایگزامپل شاپینګ ډیټ په کوم تاریخ مې تاسو مطلب شاپینګ وکړ دا تاریخ باندې ښه هلکه څه شی واخیستل آیټم مې دا واخیستل لکه څو دانې لکه واخیستل دومره ټوټل فار ایگزامپل 100 روپۍ شولې وته چې را فار ایگزامپل دومره روپۍ شولې ټوټل دومره پیسې شولې فیټ یې لکه 100 روپۍ کړې وته دومره فیټ کړلې او دا بیلنس ور باندې پاتې شو ښه بقایا چې کوم دا مکمل انتخابومه بولډ کا او دې څه مشخص بارډر نمبر کا ها کسٹمر نمبر 1 څوک دی ما سره وته چیرې عثمان دی شاپینګ ډیټ 1/1/2015 کې مطلب څه وکړل شاپینګ وکړه څه وخت سره کله سټیګانې واخیستلې فار ایگزامپل لس دانې ټوټل 100 روپۍ شوې لکه وته چې فار ایگزامپل 1000 روپۍ شولې قیمت امر کول څه خبر نشته پکې ها فیټ لکه څو کړل 15000 روپۍ پیټ لري 100 پات شولې ایکوال ټوټل ماینس فیټ ډایرکټ څه ویل کنو 15000 اور باندې پات شولې خاطه کې یو بل فیلډ می څه پکې ودا قسم ګورا ټاپ کوم چله کچې ما سره کسٹمر آی ډي ها کسٹمر نیم ها دا مطلب آیټم شول آیټم مطلب لیکلای شو سره چې دا چې ما سره شاپینګ ډیټ شو دا به کوم چې ډیټ لکه ها شاپینګ ډیټ دی ما سره ها الکه سایټ می اوفیسل دا ایټم اوفیسل پرایس لکه دومره دی ما سره او کوانټیټي پر ایگزامپل دومره شوم تاسو سره ټوټل لکه دومره شوم تاسو سره ګوره نګورل تاسو کو دا مشخص کړه سي بولټیکا او دا قسم بارډر مرتا ورکا خرازو دې کو سنټری کوله کا کسٹمر نمبر 1 څوک د ما سره وته می آماده دا تاریخ باندې الکه څه وخصل وته چې پر ایگزامپل سی پی غانې وخصل قیمت 3000 روپۍ دی او لس نه لکه وخصل ایکوال پرایس ضربه کوانټیټي انټر کسو لکه ټوټل 15000 روپۍ شولې هاوس راځه لکه ټیکس د پر مطلب زم تاسو په کار راځي ښه ټیکس مين مالیه د پاره دا وستنه جوړو ګوري ورته ټایپ کوم لکه دا آیټم آی ډي شوم تاسو سره سره یعنی مطلب هغه د کوم جنس تر راوړي ښه آیټم آی ډي او دا پر ایگزامپل ایم تاسو کوم دی آیټم شو یعنی کوم جنس کوم د لکه پرایس لکه دومره دی تاسو سره قیمت دومره شو نو تم چې را ټیکس پکې څومره راځي ګوره تاسو کوم تاسو مله تاسو مشخص کوو ته چیرې څو کله کا بولډ کراته ادا سه بارډر ورته ورکه ښه دا آیټم آی ډي شما سره ولکه کله چې سی پی یو غان موږ تاسو خلو 100 روپۍ قیمت دی چې 15000 روپۍ اوس ګوره متوجه شو ورته
وایي چې لکه 2.5% څه کوم مالیات اخلم څه اخلم نو څنګه چل وکړو ایکول همدا پرایس ضرب چې لکه مالیات څومره ده 2.15% لکه تقسیم په 100 باندې سلو باندې مالیات 100 روپۍ کېږي 125 روپۍ چې په اورلوډ کې نو تم نشته کم چې لکه ټوټل څومره پرایس شو خیره مالیه مې په ورکړله سمره نو ټوټل ما ته مطلب دا په 100 روپۍ تمام شي ګوره دا سره واخلو نشته وکړه چې لکه یو کار داسې وکړه چې د پرایس سره مالیه هم جمع کړه که نه څه وایي لکه 5,125 روپۍ شو دا ته نه ښه که ته وایي دا مطلب بل قسم اوسي بل قسم هم جوړوم درته بیا ګورې ورته ښه ورته چې کیبلونه ده لکه ښه قیمت لکه زما ته چې را 100 روپۍ قیمت یې فرض کړه او دا څه کده لاندې راوړه ښه څه ویل لکه چې 25 روپۍ باندې څنګه شوله مالیه راغله ده ښه بعض اوقات داسې کېږي ګوره دا اوس مشخصه مالیه وه څومره وه 2.5% ونه 2.15% وه که داسې تاسو په کار شو وایي چې دا ما سره مطلب آیټم چې شو آی ډي شوله ښه دا مطلب موږ ته کوم د آیټم شو او دا فار ایگزامپل پرایس شو تاسو سره ښه هلته نوي شو کوم چې لکه ټیکس چې ټیکس هلته نوي شو کوم چې لکه ټوټل شی ټوټل ټیکس فار ایگزامپل څومره ما سره راغی اوس ګوره داسې وته چې ایکول یو کار وکړه چې پرایس ضرب چې لکه دغه ځای چې دې کې مې څومره در ټایپ کړو تقسیم که 100 باندې سلو باندې اوس ګوره دا ورک څه کوم مطلب ورته دا قسم بارډر ورته ورکړو بولډ به یې کوو چې مشخص شي موږ ته ښه کوم آی ډي راته چې آی ډي نمبر 1 هلکه چې ما سره سی پي یو ګانې دي قیمت یې څومره دی 3,000 روپۍ څو پیسه مالیه غواړې لکه 5% ډایرکټ څه وایي 150 روپۍ 10% سیدا څه کول ته مطلب ورته ټایپ کول شي هر قسم پرسنټ ته ورته ورکوي پاس خو کنسټانټ وکنه ثابت و څومره و 2.15 دا چې لکه دا ویریبل دی لکه هر څه ما ټایپ کول ور باندې نو اوس ګوره وته چې لکه ټوټل څومره ماته راغی ها ټوټل پرایس لکه مکمل ما سره کوم دي څومره قیمت شو دی نو ګوره ایکول دا ټیکس به مو سره جمع کم کنه چا سره د دې قیمت سره سوې لکه نو 3,300 روپۍ شو ځکه 300 چی شو لکه مطلب پرایس ورپسې راغی یا مطلب ټیکس ور باندې راغی ښه او کته مطلب چې نور مقدارونه مو سره شری څه قسم ګوره دا قسم ټایپ کوم لکه آیټم آی ډي ښه دا برابر کو آیټم فار ایگزامپل آی ډي او دا فار ایگزامپل تاسو کوم دی آیټم دی ښه دا پرایس هم تاسو سره دا فار ایگزامپل ټیکس شو او دا فار ایگزامپل اذر څه نور مصارف هم ور باندې راغلل نو تم چې لکه ټوټل 100 روپۍ کېږي ګوره دا قسم چل وکړو ښه اول په دې ټیکس کې ودرېږو ایکول پرایس ضرب 2.15% تقسیم پر 100 باندې انټر کا دا څه کله مطلب بولډ کا او ورته مشخص څه ورکا بارډر هم ورته ورکا ښه دا دی ښه ټایپ کوم لکه آی ډي نمبر 1 چې لکه ما سره دا دی ایل سی ډیز قیمت لکه 1000 روپۍ 25 روپۍ چې ور باندې راغله نو مالیه ور باندې راغله او لکه یو 100 روپۍ ور باندې خرچم نور هم راغله ټوټل به 100 روپۍ شي لکه ایکول اذر جمع ټیکس جمع پرایس انټر کسوې لکه مکمل درته په 125 روپۍ تمامه شوله په 1000 روپۍ دا خپل اخیستی و 25 روپۍ په مالا راغله او 100 روپۍ په نوره خرچ راغله ترانسپورټیشن کوم شیان دي سره ټوټل ما تر څومره شوله کان 1,125 روپۍ بل فار ایگزامپل وایي چې نمبر 2 چې دا سی پی یو سی فار ایگزامپل نو شو کوله کان چې ما سره پاور سپلای دی ښه ښه پاور سپلای لکه او تم چې په 200 روپۍ مې اخیسته لکه دا به هم څوک لکه ډرګ به کوو ښه دا ګوره 15 روپۍ مالیه کړه ورته چې را 10 روپۍ مطلب څنګه شو یا 100 روپۍ پې نوره خرچه مو شوله 225 روپۍ ښه راځو یو کنسټرکشن کمپنۍ لپاره جوړوو ښه ګوره نو چې کوم فار ایگزامپل چې ما سره چې اسد یا احمد کمپنۍ لکه فار ایگزامپل دا چې ما سره یو کمپنۍ ده ښه ورته چې لکه په دې تاریخ باندې یو پروجیکټ مې تاسو مطلب واخیسته مو اخیسته پروجیکټ یعنی پروژه چې کوم ده لکه ښه ادې کله کوم تاسو کوم د څومره انویسټمنټ وکړ یعنی څومره په دې کې مطلب سرمایه ګذاري مې تاسو وکړله انویسټمنټ سمره ښه ریټرن لکه ما سره کوم دی مطلب څومره لاس ته راغی سره ریټرن مین چې کله موږ انویسټمنټ نه بعد مطلب څه پیسې لاس راوړلې نو پراپرټ لکه څومره شوم تاسو سره صحیح ده دا تاسو مطلب مختلفو طریقو باندې څه کولای شئ جوړولی شئ ښه دا ته چېرې بولډ کا او داسې کا او دا هم څه کا بولډ کا ښه او مشخص بارډر ورته ورکړه په ته مادي تاریخ باندې مطلب یو پروژه ورکړه څه بارې کوه سکول مو جوړوه لکه ښه څومره سرمایه ګذاري مې پرې وکړه ورته چېرې 2 لکه سرمایه ګذاري مې پرې وکړله
او په بدل کې مو 2,50,000 روپۍ مطلب څه کړی لاس ته راوړی دی نو څومره ګټه مو کړې ده ایکول ریټرن ماینس انویسټمنټ انټر که څه ویل کانو تاسو په دې پروژه کې 50,000 روپۍ ګټه کړې ده ښه دا ورپسې څه کله لاندې دا به ډرګ کړو داسې ښه وایم لکه دې تاریخ باندې بیا پر ایگزامپل روډ سړک پروژه مطلب ونیوله پر ایگزامپل 1 لک روپۍ پکې څه کړی مطلب دی کې انویسټمنټ وکړ او 80,000 روپۍ تاسو کومې مطلب دوباره راسره څه ویل کانو ماینس 60,000 یعنې ته پکې 60,000 څنګه شولې توانیم شوې پکې ها غواړي چې مطلب دا څه کله زره کمپلیکس کو پر ایگزامپل څه قسم ته چې را کمپنی آی ډي ها کمپنی نیم ها او تم چې لکه کمپنی رجسٹریشن نمبر سره او کمپنی ټایپ فرض کا سره ها په کوم طریقه لکه تم چې را پروجیکټ ډیټ دا ما څه مطلب پروجیکټ ډیټ شو خلک پروجیکټ څه برکې ده وته دا پروجیکټ شم تاسو سره سیدا پر میټر لکه الکه 1 میټر په 100 روپۍ جوړو فرض کا روډ دیم تاسو سره سیدا پر میټر دنه شم تاسو سره او کوانټیټي لکه څومره مقدار راغی وته چې ټوټل پر ایگزامپل 100 روپۍ شولې لکه خدا څه کوله کا سره راخلو دا به بولډ کو او مشخص بارډر به تور کو دا ده کمپنی آی ډي نمبر 1 پر ایگزامپل چا برکه تم چې کمپنی نوم چکم دی اسات کارپوریشن پر ایگزامپل دا رجسٹریشن نمبر دی لکه ټایپ یې کتم چې هوم داخلي کمپنی دا خارجي نه دا دا پر ایگزامپل ډیټ شوم تاسو په دې ته تاسو کوی پروژه ونیولا پروژه څه برکه لکه تم چې روډ سړک جوړو ها پر میټر په 100 روپۍ جوړو 500 روپۍ یو میټر جوړو 100 میټر دی 100 میټر دا نو 100 روپۍ شو لکه ایکول میټر سره کوانټیټي سو لکه 50,000 روپۍ شو لکه سره اوس کوم مطلب چې ماته دې تاریخ باندې سکري دا پیټ کړل سره دا به څه قسم جوړو ورته نو ګوري بیا هم تاسو کوم د ما قسم فیلډینګ کوو ها او ټایپ کوم لکه چې کمپنی آی ډي دا مطلب کمپنی آی ډي شولا خدا صحیح نشو کمپنی آی ډي دا پر ایگزامپل کمپنی نیم دا پر ایگزامپل د کمپنی رجسٹریشن نمبر ښه او دایم ټایپ ښه پروجیکټ ډیټ دا مطلب ډیټ شو ښه الکه څه پروجیکټ دا پروجیکټ ده پر میټر 100 روپۍ جوړوي لکه ته 2 روپۍ مطلب سیدا کوانټیټي پر ایگزامپل دومره شم تاسو سره ټوټل دومره شم تاسو سره ها او څو کله کا فیټ دومره شم تاسو سره او بیلانس ور باندې دومره پاتې شول سیدا دا څه کوم مطلب ټول مکمل انتخاب ورته ښه دا مکمل څه انتخاب کړ او دې څه کوم بارډر ورته کوم بورډ کوم هم ښه دا کمپنی درکا احمد کارپوریشن دا مطلب رجسٹریشن نمبر ده ټایپ لکه چې ما سره هم دا یعنی مطلب داخلي کمپنی ده ښه پروجیکټ ډیټ دا مطلب تاریخ ده او روډ ده پر ایگزامپل سړک جوړو ښه میټر په 1000 روپۍ جوړو لکه پر ایگزامپل 1000 میټر ده ټوټل 100 روپۍ کیږي لکه دا 1000 به دا ټوټل پر ایگزامپل 1 ملیون روپۍ شم تاسو نه خلک څو لکه پکې پیټ لري 15 لکه مطلب پیټ لري 100 روپۍ پات شول ایکوال ټوټل ماینس فیټ ډایرکټ څه لکه نو 15 لکه اساس ور باندې پاتې دي خرازو ایگزام د پر مطلب تاسو کوم دی فرمولا په کار راځي ګوره څه قسم جوړو دا نه شو کوم لکه چې پکې ایگزام ښه وتم چر ایگزام فرمولا ښه خاصه قسم دا ولکه څه کو بورډ بکو بارډر ورته ورکو دا ټایپ کوم لکه تم چر دا سټوډنټ چې ما سره مطلب آی ډي دا یا رول نمبر دا لکه دا سټوډنټ نیم شوم تاسو سره او دا پر ایگزامپل فادر نیم شو سیدا دل نه شو کوم لکه چې مطلب ټوټل مارک دومره دیم تاسو سره سیدا اور سمپل ټوټل مارک او دلته مطلب او بی مین obtain مارک دې مطلب چې څومره مارک ترلاسه کړی دي سیدا اوس ګوره ټایپ کوم لکه دا قسم دا به بورډ کو مطلب دا ورته ورکو آی ډي نمبر 1 لکه دا دی پر ایگزامپل سو نیم عثمان فادر نیم جان شم تاسو سره ټوټل مار پر ایگزامپل سرور مزمین څومره دي 400 نمبر دي پر ایگزامپل 300 نمبر پکې وړي دي سیدا ریزلټ کوته سره کسه وایو ښا وتم چر ریزلټ فرض کا دا سمپل ریزلټ خو بل ګرو سم مطلب څه کول کمپلیکس هم جوړو ښا او دا چلو کوم مطلب ویب کا چیرته
دغه ځای چې ولکنو لیس دین سونا چا پر ایگزامپل 200 نمبر کم نمبر وړي ورکه څومره نو څو ته چیرې فیل یعنی مطلب یو نفر هغه 200 نمبر وړي دا څه وکا فیل کا اوس لکه څه وایي فالس خبره پکې نشته ټایپ کوم لکه نمبر 2 څوک ده لکه جان پر ایگزامپل فادر نیم خان او ټوټل مار پر ایگزامپل 300 دي او دی پر ایگزامپل یو سلو شپږ نمبر وړي څه وایي لکه فیل ولا لکه ناکام شو کنه ځکه کم دي چې دیم تاسو را دا ځای کم ده سونه دا 200 نمبرونه سره کدا قسم ته مطلب وای چې داس جوړم نه شو کم چله کدا رول نمبر شوم تاسو سره دا پر ایگزامپل سو نیم شوم تاسو سره دا فادر نیم شرکت ټایپ کوم لکه دا پښتو مضامین شوم تاسو سره پښتو دا دری شوم تاسو پر ایگزامپل دا د انګلیش شو ا دې کې ټایپ کوم پر ایگزامپل چې لکه اردو پر ایگزامپل اول ټایپ کوم لکه ټوټل او دغه نشو کوم چې او بي مارک یعنی اوبټین مارک کوم چې مطلب سټوډنټ لاس سره وړي وي ښا دا ټایپ کوم لکه چې ایوریج ای وی جی ایوریج مین اوسط اول دنه شو کوم لکه ریزلټ یعنی نتیجه چې کوم دا ټول څه کو انتخاب کو او دې څه کوم مطلب دا سی بارډر ورته ورکا بولډ کا او دا سی بارډر ورته ورکا خره دا ورپسې دا لکه زما څه پکار یتم چې رسول نمبر 1 دی عثمان فادر نیم جان شم تاسو سره پښتو کې پر ایگزامپل سل نمبر دری کوم سل نمبر انګلیش کې شپږ نمبر او اردو کې شل نمبر لکه ټوټل څومره کیږي او تم چیک ول دلته به یو کار وکوم تاسو کله سرور سو بټاج کوټه ځکه هر مضمون کې څو نمبر به دی وسی سل نمبر ټوټل څومره راځي سرور سو ټارګټ دی ها اوس لکه تم چې او بي ټي څومره د مارک راوړي ګوره ایکوال سم کړه دا چې دا مکمل سکا جمع کړي څومره نمبر وړي دي څه ویل کانو 200 نمبر وړي سره د سونا دا سلور سو نمبرونه دا ولاندې څو کله کډرک کوخه دا دې خلک اوس ایوریج په کار شي کول ایوریج بسنګ راو بسو او بي مارک تقسیم په څو باندې څو مضامین دي سلور انټر کسو لکانو اویا فیصد کې روان دي نو زګوره رزلټ راځم ښا دې کله څو کا اف کا چیرته دغه ایوریج څنګه لکانو ګریډ دین څونه 90% نو کاما څو ته ویا دې کله کزما څه پکار دی او تم چې کله مطلب 90% شول څو کا نو ډبل کوټیشن ټایپ کا چې ا او کام اف کا چیرته مطلب دا ایوریج څنګه چل شي ګریډ دین څونه لکه تیاونه د بیا بنوي پوری مطلب د مخ خيږي ښا دا به مطلب بي پوزیشن ورکې اف کا چیرته مطلب د ایوریج څنګه چل شو ګریډ دین اکوال ټو 15 پیته نو دین څو کا سی او اف کا چیرته لکه څنګه چلو شو ښا دیو چا ایوریج مطلب څنګه و لیس دین کم وسونه 500 نه د ته ویسه کا چې فیل ها ډبل کوټیشن یو 2 3 چلو انټر کا ډایرکټ څه وکانو کوم پوزیشن کې دی سی پوزیشن کې دی خرازه ور پسې نمبر 2 څوک دی پر ایگزامپل ټایپ کوم چلکا زاهد دی فادر نیم وحید دی ها دری کې پر ایگزامپل پښتو کې مثال نمبر وړل دی دری کې مثال نمبر وړل دی او انګلیش کې پر ایگزامپل 90 نمبر دې کوم سل نمبر وړل ګورا څنګه چل شو کوم پوزیشن کې دلکا ا پوزیشن کې ځکه تقریبا دې او اوریج کوم سمره دی 1% کې مطلب دا روان دی ډېر لوړ اوریج دی ها خاص دا پیدا کوم مطلب چې دې کې سونه پر ناکام دي سونه پر پکې پاس دي ټایپ کول کړو نمبر ها دا پر ایگزامپل سټوډنټ نیم شو مسره دا فادر نیم شو پر ایگزامپل لاس نیم شکل سبجیکټ 1 څه خبر نشه ها سبجیکټ 1 2 3 څه کومه ځاو پسې په ټایپ کوم لکه چې پښتو دی پر ایگزامپل خپشتو دری دا پر ایگزامپل انګلیش هم تاسو او دا پر ایگزامپل اردو شولا ټوټل پر ایگزامپل ما زموږ ده ټوټل مارک ټایپ کوم دا ورته ښه ټوټل مارک ها اوبټین مارک مطلب چې دا مطلب څومره مارک دی وړي دي ښه سیدا ایوریج لکه وباسو او ښه دا به ختم کو ایوریج او ریزلټ لکه پکار دی ښه دا به څنګه کوم تاسو اول با دا بولډ کو او یو هغه به مرته کو بارډر دا قسم ښه رول نمبر 1 عثمان فادر نیم طاهر پښتو سل دریم سل انګلیش هم سل اردو پر ایگزامپل لس ټوټل مارک 400
دا څه کله لاندې مطلب ټول باندې اپلای کړه ښه دا ځکه مطلب ثابت دی ښه ټارګټ دی تاسو لپاره ښه او راځم په چیرته لکه ایکول پښتو جمع دری خیر برابر جمع انګلیش او جمع اردو انټر کا دومره شم تاسو دا به کم کو انټر کا سیدا ایوریج لکه څه په کار دی ایکول او 10 مارک تقسیم پر سلور مزمینه باندې انټر کا سره زما سره دومره راغی سیدا دا ولاندې باندې څه ډرګ کو او دا مور باندې اپلای کو ښه رزلټ تر ځلکا اف کا چیرته څنګه چلو شو لکه او تم دې چې مطلب څنګه چلو شو ګریټر دین اور ایکوال ټو مساوي او یا لوی وسونه لکه 90% نو کام اسو کا ټایپ کا چې ا پوزیشن لکه او کام اف کا چیرته په دې ځکه مطلب څنګه چلو شو ګریټر دین اور ایکوال ټو څونه لکه 80% نو کام نه وسکه چې بی او کام اف کا چیرته په دې ایوریج کله څنګه چل شو ګریټر دین اور ایکوال ټو څونه لکه یا فیصد نه به ټایپ کله چې سی او کاما ټایپ کپکه اف کا چیرته مطلب څنګه چلو شي یو چا د 50% نه مطلب کم نه وړل ښه لیس دین اور ایکوال ټو سره 50% سره نو کاما ټایپ کچې لکه فیل یو 2 3 4 انټر کا دا به اس کو خپل مطلب جوړوي درته صحیح شو کوم پوزیشن کا لکه سی پوزیشن کې دی ښه ادا اور پس دلته ټایپ کاوه لکه نمبر 2 څوک دی جان پر ایگزامپل فادر نیم خان شم تاسو را پښتو کې پر ایگزامپل سل نمبر وړلې دری کوم سل پر ایگزامپل انګلیش کوم سل او اردو کوم سل دری کله ماتر سي وای چې ا پوزیشن کې دی ځکه ایوریج تقریبا 300 ته مطلب ورسید ښه 100% دی ایوریج دی خپل پر ایگزامپل وحید دی ښه فادر نیم طاهر پر ایگزامپل لس دام لس دا سل پر ایگزامپل او دام سل سویل کانو فالس ځکه هلته مطلب ما تصور کړی شرط ورته ورکړی نه لیس دین اور ایکول ټو اوس ماته سویل کانو ته فالس راغی یو مطلب سټیسفای نه کړ ولې پاس موږ تاسو کنډیشن نه ګولې کنه چې لیس دین اور ایکول ټو شو سیدا خالق به دې اوریج زیات کوړه خدا مطلب څه کو سل کوړه ښه ډایرکټ سویل کانو سی اوس لکه تاسو پسې ښه پر ایگزامپل ټایپ کوي چې لکه ټوټل فیل سټوډنټ لکه ټوټل څومره ناکام شوي دي نو ټایپ کړل تا چیرې ایکوال کاونټ کا اف کچیرته مطلب په دغه رینج کې تاسو پیدا کړل نو کام ډبل کوټیشن فیل چې پیدا کړه کوا جمع کوا سوی لکه نو درې نفر سیدا اوس ګورم تاسو مطلب درې فیل نه دشته دي کنه خدا سم لکه په کار چې ته میرا ا پوزیشن ولا سم نه دي ټایپ کوم لکه ټوټل نو تم چې ا گریډ خټایپ کلتا ایکوال کاونټ کا اف کا چیرتا تا په دې رینج کې مطلب څه پیدا کړ کام ډبل کوټیشن ا انټر کا سوې لکه یو نفر پکې دی ټوټل څه شي لکه بی گریډ والا ټایپ کا ایکوال کاونټ کا اف کا چیرتا تا په دې پوزیشن کې مطلب څه کړل دې ځکه مطلب تا پیدا کړل بی وسوې لکه 0 ټایپ کا چې لکه ټوټل څه شي سی ها ټوټل سی گریډ به مو سره نشته کو ها راځو په دلته ایکوال کاونټ کراتا اف کا چیرتا تا په دغه رینج کې څه پیدا کړل کا سی پیدا کړل سو کما د څه لکنو دونه پر کوم مطلب ما سره څنګه دلته هغه سی پوزیشن کې